بسم الله الرحمن الرحیم. د الکوزای ای لرنینګ چینل درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. تېره ورځ موږ په کټ کاپي او پیسټ باندې خبره وکړه. یاد کمانډونه مو په تشریحي ډول وپېژندل. دوه ډوله طریقې مو وپېژندې چې یو د شارټکټ په ترو د کمانډونو استعمال او بل د کمانډ په ترو د دوی استفاده. راځو زموږ نننی کمانډ هغه فارمیټ پینټر ده چې د فارمیټ پینټر کمانډ څه کار کوي او دا د کومو اهدافو لپاره استفاده کیږي. دا ډېر استعمالیدونکی کمانډ ده او ډېر ګټور او مفید کمانډ ده. موږ یو څه لیکل کړي. فور ایگزامپل ایم رایټینګ، زه لیکم چې الکوزای ای لرنینګ داسې ټیکس ما ولیکه. زه راځم د لیکلو ته څه فارمټ ورکړم. د مثال په ډول د دې سایز مې دې ځای نه ډېر که او دغه شان راځم دې ځای ته چې وروسته به تاسو دا کمانډونه ولولئ. دې ځای نه اني کلر ما دې ته انتخاب که او دغه شان بولډ مې که. دا معنی چې دغه ټیکس ته ما څه فارمټ ورکړل، یعنې رنګ مې ورته چینج که، رنګ مې ورته تغییر که، تور رنګ او صابي رنګ یې واخیسته، بولډ مې که، سایز مې ورته زیات که. خو که چیرې زه اوس یو ساده لیکل وکړم د مثال په ډول، زه وایم چې د مثال په ډول لغمان پروینس ما ولیکه. دې ځای نه زه غواړم چې دغه لغمان پروینس ته هماغه شان فارمټ ورکړم. خو زه اوس نشم کولی چې دومره اوږده مرحله طی کړم چې یو ځل ټیکس انتخاب کړم، بیا ورته بولډ انتخاب کړم، بیا سایز ورته زیات کړم، بیا ورته کلر ورکړم. زه ماته یو لنډه طریقه وښایي. کمپیوټر موږ ته دا لنډه طریقه راکوي. زه په دې فارمټ لرونکي ټیکس انتخابوم. هر ځای چې تاسو انتخابوئ، یو توری هم انتخابولی شئ، یو کلمه هر ځای چې وي په دې فارمټ پینټر باندې کلیک کوم. اوس د دې کرسر سره خوا کې برس راځي. دا معنی چې له هغه متن څخه یې فارمټ واخیسته او زه غواړم چې دغه ټیکس باندې یې اپلای کړم. هماغه فارمټ به ماته په دې باندې اوس راکوي. اوس چې زه کله وګورم لغمان پروینس په هماغه شان فارمټ باندې تبدیل شو کوم چې مخکې موږ انتخاب کړی. که چیرې تاسو سره ډېره زیاته ډیټا وي او هغه وغواړئ دغه شان فارمټ ته تبدیل کړئ، نو تاسو ډېر په اسانه کولی شئ چې له دغه کمانډ چې هغه فارمیټ پینټر د استفاده وکړئ. زه کولی شم چې دغه کمانډ څخه په څو ځله استفاده وکړم او که نه. د دې پوښتنې د ځواب لپاره ما دلته څه ټیکس واخیسته او په دغه ټیکس کې زه غواړم چې دغه فارمټ په مختلفو کلماتو باندې اپلای کړم. کله چې ما په فارمیټ پینټر باندې تاسو یو ځل کلیک وکوئ، دا فقط یو ځل به کار کوي. د زیات استفادې لپاره باید تاسو څه وکړئ. زه ځم د پروینس فارمټ اخلم، خو دا ځل ډبل کلیک کوم. یعنی سنگل کلیک یو واري به تاسو د استفادې وړ وي او ډبل کلیک وګوره زه غواړم چې اوس د اډ هماغه فارمټ ته تبدیل کړم. اډ تبدیل شو، خو لا هم ما سره فارمټ شته. کوم ځای ما ته بل چینج کړه. د مثال په ډول آی وانټ ټو چینج د فوټر، دا فوټر هم زه تبدیل کړه او لا هم شته. چوز هم چینج کړه، وګوره ټول به هماغه چینج کېږي. ډیزاین هم چینج کړه. یا غواړم مکمل دا لاین هماغه فارمټ ته چینج کړم، نو وګوره یو په یو به زموږ هماغه ټیکس کوم چې فارمټ لرونکی ټیکس و هغې له تبدیل کېږي. نو د سنګل د یو ځل انتخاب لپاره به تاسو یو کلیک کوئ او د زیات استفادې لپاره به ډبل کلیک کوئ. اوس تر څو چې تاسو بیا په دې فارمیټ پینټر باندې کلیک ونه کړئ، تر هغې به تاسو سره فارمیټ پینټر وي او تاسو کولی شئ چې بار بار ترې استفاده وکړئ. څنګه کولی شو چې دغه فارمیټ پینټر د شارټکټ په ترو وکاروو؟ آیا د شارټکټ طریقه هم شته او که نه؟ بله شته. په دې فارمټ لرونکي ټیکس انتخابو. بیخي فارمیټ پوینټر ته دا ځل نه ځو، کیبورډ نه کنټرول شفټ او سی انتخابو. کنټرول سی د کاپي شارټکټ و، خو دا ځل شفټ ورسره ادمي دی. شفټ کمپیوټر کیبورډ کې یو بټن ده. کنټرول شفټ سی مې واخیسته او غواړم چې دغه ټیکس باندې زما هماغه فارمټ اپلای شي. بیرته اوس کنټرول شفټ او وي په پیسټ کولو سره زموږ ټیکس هماغه فارمټ ته تبدیل شو. کنټرول وی یوازې د ساده کټ او کاپي لپاره پیسټ او کنټرول شفټ وی د فارمیټ پینټر لپاره د پیسټ لنډه او شارټکټ طریقه ده. نو دا فارمیټ پینټر هیله مند یم چې تاسو به زده کړی وي. له دې وروسته پیسټ خو مونږ ویلې، خو په دې وړوکې نقطه چې کلیک کوو مونږ دې ځای کې نور پیسټ لرو، پیسټ سپیشل او سیټ ډیفالټ پیسټ ته په پیسټ سپیشل باندې چې کله مونږ کلیک کوو زیات کمانډس نور راځي، خو دا اوس مونږ نه وایو.
ځکه ځینې کمانډونو سره تاسو آشنا نه یاستئ. کله مو چې دا کمانډونه وویل یعنې هم ریبن مو خلاص کړل بیا به د هغې څخه وروسته راشو دې ځنه پیسټ او پیسټ سپیشل باندې به خبرې وکړو ځکه دلته تاسو باید فارمټ وپېژنئ، پکچر وپېژنئ. دا هغه څه دي چې تاسو اوس نه دي ویلي، ستاسو لپاره اوس ستونزمن کېږي، کوم چې په راتلونکي درسونو کې به یې ووایو.